زه خو مې طالبانو کله زړه مې دنیا کې دومره په تنګ سي که نه چې د موږ خپلو علماو ته ګورو او د خپلو طالبانو ته ګورو او دنیا ته ګورو چې څومره مخته روانه ده او موږ تر اوسه پورې دلته مامۍ کېږو. مامۍ موږ یو وړکای حیوان ده داسې الوزي ګرده غوندې ده ښایسته غوندې موږ چې واړو مامۍ والوزوو. تاسې به هم پېژنئ کېدی شي هر څه ورته وایې. موږ مامۍ یو تر اوسه پورې بس مامۍ دلته ګرځي دنیا چېرته لاړه. الله دې موږ په حال رحم وکړي. قرآن هم بل څوک راته چاپوي د چاپ ماشین تر اوسه پورې موږ مسلمانان نه لرو او بیا وایي چې امریکا مو په بوشکه ماته کړه. دا خو څه توره نه ده که نه. خوند به یې هلته کړی چې امریکا موږ یو کال کې ماته کړې وای بیا به یې ډېر خوند کړی 20 کلو کې ماته کړې ده. ماته هم کړه دا توره د منو یې خو هلته مو چې ماته کړې یو کال کې ماته کړې بیا به ډېره قهرماني وه نه به وه طالبانو. څه وخت به یې خوند کړی یو کال کې چې باندې چې هلته موږ په علم کې پرمختګ کړی وای په دې ټولو دنیوي او دیني علومو کې دا مو یو جی کړي و. نن به هم داسې اسباب جوړ کړي ول چې امریکایان مازې دې خواته راغلي وای طالبانو بوشکه مشکه به نه وله داسې مدرنې وسلې به مو جوړې ولې امریکا به په یو کال کې ماته او بیا به قهرماني نور هم ډېر خوند کړی. 20 کلو کې ماته کړي موږ خوشحال یو په بوشکه هم ماته کړې دا نو څه توره ده. ته تنا په دې باندې فکر وکړه دنیا څومره نادره وسله جوړه کړې ته څه بلا وهلی. الله دې موږ په حال رحم وکړي. دې ته به نه خوشحالېږئ طالبانو موږ امریکا ماته کړې کاش کې مو یو کال کې ماته کړې وای ښه په څه شي به ماته کړې وه. علم کې باید پرمختګ کړی وای او دغه علمي پرمختګ مو چې کړی اوس به موږ ډېرې نادرې وسلې درلودې. موږ تر اوسه پورې توپک موږ نه ده جوړ کړی. شرم د طالبانو موږ توپک نه لرو. نننۍ دنیا چېرته لاړه موږ مسلمانان توپک نسو جوړولی. بیا موږ داسې کاږه کار روان یو شیخ القرآن و شیخ الحدیث خاورې شیخ القرآن شیخ الحدیث. هسې طالبانو دا ټولې پردۍ خبرې دي. دا زه چې تا ته غږېږم دا هم ټولې پردۍ دي. کتاب ویلي دي موږ یې مازې وایو دا خو د موږ خبرې نه دي که نه. ولې موږ نوي ابتکارات نسو کولی. دا ټول موږ او تاسې همداسې په شریکه تللي وی هغه دریاب د هند ته مو ځان راچولی مړه سوي وی. ځکه چې نن د کافرانو خبره ګوري تسبیح څه دی ما په لاس کې قسم په الله دا چین جوړې کړي دي. دا چې د موږ د ذکر اسباب دي دا موږ نسو جوړوی دا نو څه شي هسې کاږه واږه بیا روان یو. الله دې موږ په حال رحم وکړي. خو خیر د تر اخره لږ را سره پاتې سئ طالبانو ښه کیدای سي یو څه زده کړئ. د یو دردمن عالم په حیث باندې درته غږېږم او هېڅ مې بل مقصد نه ده. دردونه مې زړه کې ډېر دي. د یو دردمن عالم په حیث باندې چې قرآن ته ورسو بیا به تاسې په خبره باندې نور هم پوه